أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعالى. محترمینو، په دغه ویډیو کې به تاسو ته د اوابین لمونځ په نامه یو لمونځ وښودل سي چې د اوابین لمونځ څه وخت کیږي، څو رکعته دی او څنګه کیږي. محترمینو، دا نفل د ماښام تر فرضو او سنتو وروسته کیږي. په حدیث شریف کې راغلی دی چې کوم سړی چې دا نفل دا رنګه وکړي چې د دوی په مابین کې هیڅ بده خبره ونه کړي، نو هغه ته د 12 کالو د نفلو برابر ثواب ورکول کیږي. د دې لمانځه کمه اندازه 6 رکعاته او زیاته اندازه 20 رکعاته ده. ملګرو، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. تر بلې ویډیو پورې تاسې